سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د لاراویل کورس دوهمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په راوټس باندې کار کوو. په تیره ویډیو کې موږ انسټالیشن زده کړی او همدارنګه د لاراویل اپلیکیشن سټرکچر یعنی MVC پیټرن باندې موږ خبره کړې وه. په دې ویډیو کې به موږ په لاراویل راوټس باندې خبره کوو. لومړی راځو دلته د لاراویل پروجیکټ سټرکچر ته. په دې کې موږ سره یو ډایرکټري ده د راوټس په نوم باندې. په راوټس ډایرکټري کې موږ سره یو فایل دی web.php. په دې فایل کې به موږ خپل ټول هغه راوټس لیکو چې کوم زموږ ضرورت دی. په web.php کې موږ ټول راوټس چې دي هغه منیج کوو. نو لومړی دلته راځو په دې روټ راوټ باندې خبره کوو. فارورډ سلاش چې کله لیکل شوی نو د دې دا مطلب دی چې روټ راوټ. دا اوس موږ سره روټ راوټ مثال دی. لوکل هوست 8004. دا چې کله تاسو انټر کوئ نو ریفریش یې کوئ، په دې ځای کې تاسو ته لاراویل بای ډیفالت صفحه راځي. نو راوټ موږ سره کلاس دی او ګیټ چې دا موږ سره دا یو میتھډ ده. بیا دې ځای کې موږ خپل پات لیکو او د دې نه وروسته موږ فنکشن لیکو. دا فنکشن به موږ سره یا ویو ریټرن کوي او یا به موږ سره پلین ټیکس ریټرن کوي. تر هر څه لومړی راځم ریسورسز ته او په ریسورسز کې ویوز ډایرکټري ته راځم. په دې کې زه یو فایل جوړوم د اباوټ په نوم باندې. یو شي ته باید تاسو متوجه یاستئ چې لاراویل بای ډیفالت بلیډ ټمپلیټ یوز کوي. نو دلته موږ ولیکو چې blade.php. زه غواړم چې دلته یو یوزر سلاش اباوټ ولیکي نو باید هغه ته یو صفحه د اباوټ را اوپن شي. نو دا راوټ به موږ اوس څنګه جوړو؟ دلته زه راځم او یو ډیف ټیګ لیکم. په دې کې زه h1 ټیګ لیکم او دې کې لیکم چې this is my about page. او په دې ځای کې ډیف بندوم. دا سیف کوم. اوس د دې about راوټ دپاره زه راځم web.php فایل ته او په دې ځای کې راوټ جوړو. نو راوټ به موږ څنګه جوړو؟ اول به د راوټ کلاس ولیکو او د دې نه وروسته به موږ میتھډ ولیکو. په دې ځای کې به موږ about ولیکو ځکه موږ about راوټ چې دی یا پات چې دی دا موږ اکسس کوو. د دې نه وروسته به موږ راشو او دې ځای کې به فنکشن ولیکو. دا فنکشن به موږ سره یو ویو ریټرن کوي. ریټرن ویو او ویو به موږ سره د about پیج موږ ته راښيي. تاسو دلته داسې نشئ لیکلی چې فرضاً راشئ about.blade.php. فقط سمپل به about ولیکئ یعنی د about صفحه. دا چې کله تاسو سیو کوئ او دا راشئ ریفریش کوئ نو تاسو به دلته about صفحه را اوپن شي یا ښکاره به شي. د دې نه وروسته راځو د راوټس مختلف اقسام موږ سره دي او په دې مختلف قسمه راوټس باندې به اوس دلته کار کوو. موږ لومړی زه دلته راځم او دې ته کمنټ لیکم او ورته وایم چې روټ راوټ. صحیح شو؟ په دې ځای کې زه لیکم ورته چې creating route for the about page. اوس یو بل مثال باندې زه کار کوم چې څنګه زه کولی شم دلته په URL کې یو پرامیټر پاس کړم او هغه دلته په صفحه کې وښایم. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم او په دې ځای کې زه یو راوټ جوړوم. فار ایگزامپل زه دلته لیکم سلاش پوسټ او دې ځای کې زه یو پرامیټر پاس کوم. دا پرامیټر به ما سره ID. د دې نه وروسته زه فنکشن لیکم او په فنکشن کې چې دی
دغه خپل پارامیټر چې کوم پارامیټر زه پاس کوم دا ورته ذکر کوم. د دې نه وروسته زه راځم او دا زه ریټرن کوم. دا زه سیو کوم. اوس که زه دلته راشم او په دې ځای کې ولیکم په دې URL سیکشن کې چې /post/id for example 1 نو تاسو به دلته ښکاره شي چې post id 1 موږ سره راغله. for example که تاسو غواړئ چې 2 ور پاس کړئ نو دې ځای کې تاسو 2 ور پاس کولی شئ. دا مثال موږ سره د دې و چې موږ څنګه کولی شو چې یو پارامیټر په راوټ کې پاس کړو او هغه موږ خپل ویو کې یا دلته ریټرن کو په پلین ټیکس کې. زه دې ته لیکم چې passing parameters through on route. اوس راځو په یو بل مثال باندې کار کوو. for example زه دلته راځم او لیکم چې route get دې ځای کې زه لیکم news/افغانستان او د دې نه وروسته زه راځم فنکشن لیکم. دا به ما سره یو څه ریټرن کوي. return this is Afghanistan news page. زه دا سیو کوم. اوس چې دی زه دا پات اکسس کوم یا دا راوټ اکسس کوم. نو څنګه به اکسس کوم؟ زه دلته راځم او په دې ځای کې زه لیکم چې news/Afghanistan. نو تاسو سره دلته ښکاري چې this is Afghanistan news page. اوس زه دلته راځم او بیا لیکم چې route get news/word او دلته لیکم چې return this is word news page. نو ما اوس مخکې دلته افغانستان لیکه، اوس دلته زه ورډ لیکم. نو تاسو ته ښکاري چې دلته ما سره د ورډ صفحه راوپن شو یا ښکاره شو. دلته تاسو یو شي ته متوجه اوسئ. په دې ځای کې تاسو وګورئ چې موږ سره مشترک نیوز دی او بیا افغانستان دی بیا ورډ دی. نو دې دواړو راوټونو کې مشترک موږ سره اوس مهال لپاره نیوز دی. نو موږ به راشو د دې په ځای باندې به ګروپ راوټس جوړ کړو. نو دا به موږ څنګه جوړو؟ دلته به راشو راوټ پریفکس یعنی دلته مختاړی موږ پریفکس مختاړی ته وایو. صحیح ده؟ مختاړی چې دی موږ سره چې دی نیوز دی. نو دا دواړه مشترک دي دلته کامن دي. نو دا به موږ دلته ذکر کو چې نیوز. صحیح شو؟ او د دې نه وروسته به موږ ګروپ ولیکو. په ګروپ کې به موږ یو فنکشن پاس کو او په دې کې به موږ خپل راوټس ولیکو. سره کوم به لیکو؟ دلته به ولیکو چې راوټ get افغانستان. دا به یو فنکشن لري او دا به موږ ته چې ریټرن کوي چې this is Afghanistan page. په دې ځای کې به موږ راشو ورته به ولیکو چې راوټ get word function. دلته موږ سره دا څه ریټرن کوي؟ دلته موږ سره د ورډ پیج ریټرن کوي. اوس که تاسو راشئ او په دې ځای کې ولیکئ چې افغانستان نو تاسو سره ګوره څه مشکل نه رامخته کیږي. او که دې ځای کې تاسو اوس ولیکئ چې ورډ نو تاسو د ورډ صفحه راوپن کیږي. نو موږ دا زده کړه چې موږ څنګه کولی شو چې یو مشترکه پریفکس چې په دوه راوټونو کې موجود وي نو د هغې څخه موږ ګروپ جوړ کړو. نو دې ته موږ پریفکس هم وایو یا ګروپ راوټس ورته هم وایو. اوس راځو د راوټس په نورو برخو باندې هم کار کوو.
فار ایگزامپل که تاسې لیدلی په یو نیوز ویب سایټ کې موږ سره یو اډمیني یو نیوز منیجري یا ایډیټري، نو موږ څنګه کولی شو چې د دې ځای څخه پرامیټر پاس کړو او هغه پرامیټر کنډیشنلی دلته په خپل بلیډ ټمپلیټ کې استفاده کړو. نو زه دلته راځم او یو راوټ لیکم او په دې ځای کې زه لیکم چې admin slash role function. اوس به داسې وکړو چې دا رول چې دی دا به موږ دلته په فنکشن کې پاس کړو رول، او د دې نه وروسته به موږ کنډیشنلی دا رول منیج کړو په خپل ویو کې یا په بلیډ ټمپلیټ کې. نو دا موږ څنګه کوو؟ دلته به راشو وبه لیکو چې if $of role is equal to admin، نو ماته څه ریټرن که؟ په دې ځای کې ماته ریټرن که h1 tag او ولیکه چې admin role. فار ایگزامپل که ما سره admin role چیرته نه و، نو ته ماته کوم بل رول سره دا چک که. نو څنګه به چک کوو؟ دلته به راشو else if او په دې کې به ورته ولیکو چې $of role is equal to for example news manager. نو په دې ځای کې ته ماته دا ذکر که چې ستا رول موږ سره د نیوز منیجر رول دی، صحیح ده؟ خو که چیرته دا دواړه رولز نه و، نو د هغې نه وروسته ما سره څه ریټرن که ایلز ورته ولیکئ او دلته ورته ولیکئ چې ریټرن ایډیټر رول. اوس دا سیو کئ او دلته راشئ په دې ځای کې ولیکئ admin slash فار ایگزامپل ما admin ور پاس کړ، نو دا به ماته څه ښیي؟ ایډیټر رول. ولې دلته admin ما پاس کړ خو دلته ماته ایډیټر رول ښیي؟ تاسې باید دغه یو شي ته متوجه اوسئ چې لاراویل موږ سره کیس سینسیټیو ده. په دې ځای کې باید تاسې کاپیټل A ور پاس کړئ، نو تاسو سره به admin رول راشي. فار ایگزامپل دې ځای کې تاسې غواړئ چې نیوز منیجر رول ور پاس کړئ، نو تاسو به وایئ چې نیوز منیجر رول. او که په دې ځای کې چېرته تاسې هر رول ور پاس کړئ، فار ایگزامپل ایډیټر، نو تاسو سره به ایډیټر رول راشي. هدف دا و چې موږ څنګه کولی شو چې یو پرامیټرز په URL کې پاس کو او هغه کنډیشنلی ریټرن کو. نو دلته موږ دا مثال زده کړ. اوس د دې نه وروسته موږ راځو او په نلیبل پرامیټرز باندې کار کوو. نو دا به موږ څنګه کوو؟ دلته به راشو راوټ get فار ایگزامپل زه دلته لیکم ویب سایټ او په دې ځای کې زه ورته لیکم چې نیم، بیا دلته زه لیکم فنکشن $name، دا به ما سره څه ریټرن کوي؟ دلته راځم ریټرن h1 tag لیکم او لیکم چې فار ایگزامپل یوزر نیم. h1 tag کلوز کوم او دلته کنکټینیټ کوم چې $of name. نو نلیبل پرامیټر په موږ څنګه په URL کې پاس کوو؟ زه دلته راځم او دا اوس ټیسټ کوم. فار ایگزامپل ویب سایټ
سلاش احمد. نو تاسو ته ښکاري چې دلته یوزر نیم موږ سره احمد راغی. خو که زه دلته یو ویریبل پاس نکم نو دا ما سره 04 not found په صفحه راولي. نو موږ به څنګه دې ځای کې اوس دا نلیبل پرامیټر دی، یعنی ما چې نه دی لیکلی، نو دا به موږ څنګه نلیبل کوو؟ نو دلته به راشو، د نیم مخکې به موږ کوېشن مارک واچو. دلته هم کوېشن مارک واچو، په دې ځای کې به تاسې راشئ دا به ایکوال کوئ خالي سټرینګ سره. نو دا به تاسې سیو کوئ. اوس به دلته راشئ او چې کله په دې باندې انټر کوئ نو تاسو سره به نلیبل پرامیټر پاس شي. نو تاسې دا زده کړئ چې موږ څنګه کولی شو چې یو نلیبل پرامیټرز په یو آر ایل کې یا په راوټ کې پاس کړو او هغه دې ځای کې وښیو. فار ایگزامپل که اوس تاسې غواړئ چې دلته یو نوم پاس کړئ نو تاسو سره څه پرابلم نه راځي، کولی شئ چې نوم هم پاس کړئ. خو که چیرته نوم یا چې نه یې نلیبلي نو تاسو کولی شئ چې هم نلیبل پرامیټرز په راوټ کې پاس کړئ. اوس د دې نه وروسته موږ راځو ملټیپل پرامیټرز په خپل راوټ کې پاس کوو. نو دا به موږ څنګه پاس کوو؟ زه دلته یو راوټ لیکم او په دې کې زه ورته لیکم فرضاً website slash id slash for example post. صحیح ده؟ داسې. او دلته فنکشن لیکم. په دې فنکشن کې موږ باید دلته اول ولیکو چې ډالر آی ډي، بیا د دې نه وروسته ولیکو چې ډالر آف نیم. صحیح شو؟ بیا به راشو او په دې ځای کې به موږ دغه خپل ویریبلز دا ریټرن کړو. نو تر هر څه لومړی باید زه راشم دا کمنټ کړم او دې ځای کې چې دی زه دغه ویلیوګانې ریټرن کړم. فار ایگزامپل زه دلته لیکم آی ډي. صحیح شو؟ کنکټینیټ کومه ډالر آی ډي، بیا د دې نه وروسته زه کنکټینیټ کومه h1 او په دې ځای کې ورته لیکم چې پوسټ. بیا کنکټینیټ کومه پوسټ. په دې ځای کې هم باید تاسې پوسټ ولیکئ. دلته ما نیم لیکلی، دا معنی اشتباه شوې ده. به راشم دا به پوسټ کړم. اوس ګورئ ملټیپل پرامیټرز مو په راوټ کې پاس کړ. اوس غواړو چې دا شو کړو. نو دلته به زه راشم ویب سایټ. صحیح شو؟ که تاسې دا سرچ کوئ ګوره تاسو سره ناټ فاوند راځي. اوس نو ویب سایټ دې ځای کې به زه آی ډي ولیکم، بیا به دلته زه پوسټ ولیکم. فار ایگزامپل افغانستان نیوز. صحیح شو؟ داسې یو پوسټ. نو تاسو ته دلته ښکاري چې موږ ملټیپل پرامیټرز دلته یو آر ایل راوټ کې مو پاس کړ. تاسو ته دلته وښوده په صفحه کې. که بیا تاسې غواړئ چې نلیبل پرامیټر پاس کړئ نو دلته به راشئ. فرضاً په ملټیپل پرامیټرز کې یو پرامیټر چې دی هغه نلیبل شي نو دلته به کوېشن مارک واچوئ. فار ایگزامپل زه غواړم دا پوسټ چې دی دا نلیبل شي نو دې ځای کې به سمپل ولیکئ داسې. اوس که زه یو پاس کم، صحیح ده، او بل ورسره خوا کې پوسټ پاس نه کم، یعنی آی ډي مې پاس کړه خو پوسټ مې پاس نه کړ، نو دا به تاسو ته کوم مشکل نه درکوي. صحیح ده؟ تاسو ته ښکاري؟ نو دلته موږ دا زده کړه چې څنګه کولی شو چې ملټیپل پارامز په راوټ کې پاس کړو. صحیح ده؟ پاسینګ ملټیپل پارامز ان د راوټ. اوس راځو په دې باندې کار کوو. که فار ایگزامپل زه دې ځای کې یو پات ولیکم، فار ایگزامپل نیوز سلاش پوسټ سلاش آی ډي، نو دا به تاسو ته 404 ناټ فاوند صفحه ښیي. که تاسې غواړئ چې د دې صفحې په ځای باندې خپله یو صفحه، خپل یو ټمپلیټ ډیزاین کړئ او وښیئ، نو دا راوټ به موږ څنګه اکسس کوو؟ نو سمپل دلته به راشئ ولیکئ راوټ فال بیک په نوم باندې دا فنکشن یا میتھډ موږ سره موجود ده.
دا بیا موږ سره یو فنکشن لري او دا فنکشن به موږ سره دغه زموږ ویو یا ټمپلیټ چې دی دا به ریټرن کوي. اوس خو موږ سره صفحه موجوده نه ده او نه ټمپلیټ ورته ډیزاین کړی. د دې په ځای باندې زه یو پلین ټیکس ښیم. نو زه دلته راځم ورته لیکم چې not found. دا زه سیف کوم. اوس که تاسو دا راشي ریفرش کړئ نو تاسو سره به not found یعنی ستاسې ټمپلیټ یا ستاسې صفحه ښایي. دې ته کمنټ زه ورکوم او ورته لیکم چې showing 404 template. دا راوټ چې دی د 404 لپاره دی. که تاسو خپل ټمپلیټ لرئ صفحه مو ورته ډیزاین کړي نو تاسو کولی شئ چې دلته ریټرن کړئ. صحیح ده؟ نو اوس راځو په نورو برخو باندې د راوټس کار کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د راوټ له طریقه ټمپلیټ یا صفحې ته چې دی ډیټا پاس کړو. نو اوس په دې برخه باندې کار کوو. دلته به زه راشم ولیکم راوټ ویو. نو راوټ چې دی دا موږ سره کلاس دی. ښه تاسو دلته راشئ په دې ځای کې وګورئ دا راوټ کلاس موږ سره موجود دی. دا مختلف فنکشن یا میتھډز چې دي دا موږ سره اکسپټ کوي چې تاسو داسې کنفیوز نشئ چې دلته فال بیک لیکو په دې ځای کې ګیټ لیکو. صحیح ده؟ دلته ویو لیکو. د دې نه وروسته نورې را روانې دي په هغې باندې هم کار کوو. نو کنفیوژن ته څه ضرورت نشته چې تاسو کنفیوز شئ. ویو موږ سره میتھډ ده. داسې موږ هم لیکلی شو چې راوټ ګیټ. صحیح شو؟ داسې موږ هم لیکلی شو چې راوټ پوسټ. صحیح ده؟ اوس لومړني هغه راوټس موږ زده کوو چې هغه ضرور دي. نو زه ویو ته راغلم او دلته ورته لیکم چې ماته اباوټ صفحه وښایه. دا ما سره اباوټ صفحه ده. دا اباوټ صفحه موږ دلته ورته یو راوټ جوړ کړی. دا به زه کمنټ کوم. صحیح ده؟ ګوره په ګیټ طریقه باندې موږ هم یو صفحه ښودلی شو. خو زه دا ځل غواړم چې په راوټ ویو میتھډ باندې چې دی د اباوټ صفحه وښایم او په ضمن کې یو څه ناڅه ویریبلز یا پرامیټر هم ورپاس کړم تر څو په دې صفحه کې ماته راښکاره شي. نو دا کار به اوس موږ څنګه کوو؟ دلته به راشو اباوټ مو ولیکه. صحیح شو؟ دا زموږ راوټ دی یا پات دی. د دې نه وروسته به موږ راشو او دلته به موږ د خپلې صفحې نوم ولیکو. د دې ټمپلیټ نوم به ولیکو چې اباوټ نومیږي. صحیح ده؟ او د دې نه وروسته موږ کوم ویریبلز یا پرامیټرز چې دي هغه ورپاس کوو دې صفحې ته او هلته یې ښیو. نو هغه به د ایرې په شکل باندې ولیکو. فار ایگزامپل زه غواړم چې دې اباوټ صفحې ته نیم او ایمیل ورپاس کړم. نو څه رقم به ورپاس کوم؟ دلته به راشم نیم به ولیکم. دا به موږ سره اساینیبل شي دې ویلیو ته. نو دا نیم اوس موږ سره پرامیټر دی. زه لیکم مجیب حلیمي. فار ایگزامپل که تاسې اوس مهال یو ویریبل پاس کوئ نو سمپل دلته راشئ قوس بند کړئ او سیمیکالن ولیکئ. نو دا که تاسې سیف کړئ او دلته راشئ اباوټ صفحه را اکسس کړئ نو تاسو سره به کومه ستونزه نه راځي. خو که ویریبل تاسې چیرته پاس کوئ نو هغه به تاسو سره اوس نه ښیي. دا ویریبل به موږ په ټمپلیټ کې څنګه اکسس کوو یا به یې راخلو. دلته به راشو اباوټ ته او په اباوټ صفحه کې به زه دلته ورته ولیکم h2 ټګ مې ورته ولیکه او دلته به ورته ولیکم چې my name. او دا h2 ټګ چې دی دا به زه بند کړم. دا که زه سیف کړم نو تاسې دلته راشئ دا هارټ ریلوډ کړئ نو دلته my name راغی. خو هغه ویلیو چې دلته منګه د راوټ له طریقه صحیح ده یا پرامیټر مو پاس کړی دی یا د ویو میتھډ له طریقه منګه پرامیټر پاس کړی نو دا پرامیټر به موږ څنګه په دې ځای کې اکسس کوو؟ د دې اسانه طریقه ده. تاسې به ډبل بریکټس واچوئ او دلته به
دا ډبل بریکټس بند کړئ او په دې کې به سمپل ډالر نیم ولیکئ دا به سیو کړئ اوس تاسې راشئ دا هارت ریلوډ کړئ نو تاسو ته ښکاري چې زما نوم دلته راښکاره شو او دې ځای کې کاما اچوم او دې ځای کې ورته لیکم چې زما ایمیل څه شی دی صحیح ده زه دا سیو کوم او دلته راځم او ورته لیکم h3 my email ډالر ایمیل دا زه اوس سیو کوم او دلته دا هارت ریلوډ کوم نو تاسو ته ښکاري چې زما ایمیل راغی نو دا موږ ملټیپل پارامیټرز د ویو میتھډ له لارې دې صفحې ته ورپاس کړه چې اباوټ نومیږي اوس دلته راځو د ډیټا د پاس کولو لپاره موږ مختلف قسمه فنکشنز لرو چې د هغې د جملې څخه موږ سره with ده نو دا به موږ څنګه کوو زه راځم دا کمنټ کوم او په دې ځای کې زه لیکم چې راوټ get او دلته زه فنکشن لیکم دا فنکشن زه دلته کلوز کوم په دې ځای کې یو دوه ویریبل ډیفاین کوم زه ورته لیکم چې نیم زما مجیب حلیمی دی دا زه په کوټ پیسټ کوم دلته راځم ورته لیکم چې زما ایمیل به څه شي صحیح ده ایمیل د دې ځای نه کاپي کوم او دلته یې از ا سټرینګ یا کوټس چې دی زه دا استوم نو اوس به موږ خپل ویو څنګه ښکاره کوو نو دلته ډیر ایزی دی دلته به راشو ریټرن او په دې ځای کې ورته ولیکو چې ویو په ویو کې به خپل اباوټ صفحه ورته ذکر کو اوس زه غواړم چې دا دوه پارامیټرز یا دوه ویریبلز چې دي د اباوټ صفحې ته واستوم د کم فنکشن په ذریعه باندې د with فنکشن په ذریعه باندې مخکې مونږه از ایره استول صحیح ده از ایره مستول او هلته مکسس کوه اوس از with زه غواړم چې دا پارامیټرز واستوم او دلته په بلیډ کې ماته دا اکسیسیبل شي نو دا به مونږ څنګه کوو دلته به راشو ورته به ولیکو چې with او په دې ځای کې به مونږ خپل ویریبل ورته ذکر کو name که دا تاسو اوس سیو کړئ او دلته راشئ دا ریفریش کړئ نو دا تاسو سره څه ښیي درته ښیي چې undefined variable $of name صحیح شوه نو په دې ځای کې موږ باید څه وکړو په دې ځای کې باید موږ راشو او نیم ولیکو او دا نیم چې دی دې ته ورپاس کو په دې شکل باندې اوس که دا تاسو سیو کړئ او دا هارت ریلوډ کړئ نو تاسو به دلته نیم راښکاره شي ایمیل چې دی اوس هم undefined دی نو زه به دلته راشم بلیډ ته او دا به زه کمنټ کوم زه غواړم چې یوازې نیم اوس اکسس کړم تاسو ته ښکاري چې نیم موږ سره دلته راغی نو موږ with فنکشن هم استفاده کولی شو که فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې ایمیل هم واستوئ نو تاسو به دلته راشئ او بل with به ولیکئ یا with فنکشن به ولیکئ او په دې ځای کې به ایمیل ورته ولیکئ او بیا به ډالر ایمیل پاس کړئ دا به سیو کړئ او دلته پلیټ ټمپلیټ ته زه راځم یا اباوټ پیج ته او دا زه انکمنټ کوم دا زه سیو کوم اوس راځم دا هارت ریلوډ کوم تاسو ته ښکاري چې موږ سره نیم او ایمیل دواړه راغله نو هدف د دې کار دا و چې موږ څنګه کولی شو چې د with فنکشن په ذریعه باندې ډیټا خپل بلیډ ټمپلیټ یا اباوټ صفحې ته واستو اوس راځو دلته په یو بل فنکشن باندې موږ کار کوو چې د هغې د جملې څخه موږ سره کمپاکټ ده نو موږ څنګه کولی شو چې د کمپاکټ په ذریعه باندې ویلیو
خپل بلیډ ټمپلیټ یا صفحې ته واستو د راوټ له طریقه. نو زه دلته راځم راوټ ګیټ دا به کمنټ کو او په دې ځای کې به موږ اباوټ صفحه وښیو. په دې ځای کې به زه دا دواړه ویریبلز هم راواخلم، دا به زه کاپي کړم دې ځای نه او دلته به یې پیسټ کړم. دا به د کمنټ نه وباسو او دې نه وروسته به زه راشم دا به زه ریټرن کړم. په ریټرن کې به موږ ورته ویو ولیکو. زما ویو اباوټ نومیږي، صحیح ده. د دې نه وروسته به تاسې دلته راشئ او ورته ولیکئ چې دا ما سره کم فنکشن کمپاکټ په نوم باندې یو فنکشن دا سپورټ کوي. یعنی دې ویو ته زه اوس ډیټا د کمپاکټ فنکشن په ذریعه باندې لیږم. نو دا به موږ څنګه کوو؟ دلته به راشو ورته به ولیکو چې نیم او د دې نه وروسته به راشو ورته به ولیکو چې ایمیل په دې شکل باندې. دا به اوس موږ سیو کو او دلته به دا هارت ریلوډ کو. نو تاسو ته ښکاري چې څه مشکل دلته موږ سره په صفحه کې رانغی. نو موږ کولی شو د کمپاکټ فنکشن په ذریعه باندې هم ډیټا خپل پیج ته د راوټ له طریقه واستو. فار ایگزامپل دلته مجیب حلیمی خان زه لیکم. نو زه که دا سیو کړم او دلته راشم دا هارت ریلوډ کړم نو تاسو ته ښکاري چې چینجز راغله. نو تر بل درسه د خدای په امان.